افغان طالبان پاکستان ته ولې غوسه شوي دي؟ پاکستان څه کړي؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مجاهد: د پاکستان لپاره دین مهم نه دی، نظام یې تپل شوی دی. د افغان طالبانو د کلتور وزارت مرستیال او مشر ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په پاکستان کې حاکم نظام په بېدینۍ ولاړ دی. ښاغلی مجاهد د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان حاکم نظام په هغه هیواد باندې تپل شوی او شرعي حیثیت نه لري. مجاهد وویل د پاکستان سیاسي ادانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمایندګي نه کوي، لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد د دینی مصادر کوم حکم کوي هغه رقم د هغوی نظام نه دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه هلته خو تپل دي، هلته خو حاکمیت د داسې یو چا په لاس ورغلی لکه 20 کاله چې زموږ سرنوشت په لاس کې و. هغوی ته دین مهم نه دی، هغوی ته دا مهمه ده چې صرف مادي ارتقا وکړي او دا ورته مهمه ده. د پاکستان طالبانو د تحریک ټي ټي پي یو مشر وړمه ورځ د پاکستان حکومت سره د خپل یو میاشتنی اوربین د پای ته رسولو د اعلان پر وخت وویل چې ډله د افغان طالبانو یوه څانګه ده او هدف یې دا دی چې په پاکستان کې اسلامي نظام حاکم کړي. د افغان طالبانو ویان دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي په افغانستان کې د روان د زمري میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط راهیسې د نوي حکومت نږدې ټولې چارې او ګمارنې په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان په لارښوونه ترسره کېږي او هر وخت چې خوښه شي له کوم ډیپلوماتیک پروتوکول پرته هرې ادارې ته چې ځي او له مشرانو سره یې ګوري او عکسونه ورسره اخلي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.